سلامونه وخت مخیر ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د کامیر والیبال لوبډلې په دویم پړاو سیالیو کې یمن ته ماته ورکړه. د کامیر والیبال لوبډلې د بحرین هیواد د آسیا د کلبونو سیالیو په دویم پړاو کې یمن هیواد ته پرون 3-0 ماته ورکړه. د یاد سیالۍ د میدانونو سکور له 15-13 15-11 او 15-22 پایلې سره د کامیر په ګټه پای ته ورسید. له دې مخکې د کامیر لوبډلې هانګ کانګ ته هم 3-0 ماته ورکړې وه. د کامیر لوبډله به نن خپله دویمه پړاو سیالي د هانګ کانګ او تایلند لوبډلو د ګټونکو لوبډلې سره ترسره کړي ترڅو 14 مقام خپل کړي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. د کندوز ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست او د والیبال فدراسیون له لوري په امام صاحب ولسوالۍ کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د والیبال یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د دغه سیالیو په پایلوبه کې زرد کمر ځوانانو او سرچوک مرکزي لوبډلې سره ولوبېدې چې دوه پر یو میدانونو په توپیر د زرد کمر ځوانانو لوبډلې پایلوبه وګټله. د دغه سیالیو موخه د ځوانانو د استعدادونو لوړول او یووالي رامنځته کول وو. په هرات کې د جمناستیک فدراسیون د 40 ورزشکارانو ترمنځ د پارکو سبک ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. په هرات ولایت کې د جمناستیک فدراسیون د 6 کلبونو 40 تنو ورزشکارانو ترمنځ د پارکو سبک ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالیو په مراسمو کې د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د دفتر رئیس او مالی ادارې ریاست سرپرست محمد الله احساس، فني او مسلکي مشاور مولوي ګلاب الدین خپلواک، د هرات ورزش ریاست سرپرست مولوي محمد مشفق، د هرات جمناستیک فدراسیون رئیس محمد وحید اکبری او د فدراسیونونو استادانو شتون درلود. یا د سیالۍ چې د هرات ورزش ریاست په ورزشي جمنازیوم کې د نوي ځوانانو سني کټګوریو کې ترسره شوې، موخه یې د منتخب لوبډلې ټاکل او راتلونکو ولایتي سیالیو ته چمتووالی دی. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ فامیلیو لوبډلې وګټلې. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ چې د دې ولایت د ورزش امریت په مرسته 2 ورځې وړاندې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، د فامیلۍ لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو پایلوبې ته د فامیلیو او نیک کلب لوبډلو لار ومونده چې د فامیلیو لوبډلې 3-2 میدانونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو موخه چې د ولسوالۍ په کچه ورزش ته پراختیا ورکول وو، په پای کې مقام ګټونکو لوبډلو ته کپونه هم ورکړل شول. غزنی کې د سی لوبډلې د ګیرو ولسوالۍ د والیبال سیالیو اتلولي خپله کړه. د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې اختر په مناسبت د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د سی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې په پمپ بازار کې ترسره شوې، فاینل لوبې ته یې د بډۍ او د سی لوبډلو لار ومونده چې 3-1 میدانونو په توپیر د سی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په پای کې ګټونکې لوبډلې ته کپ، میډالونه او تقدیرنامې ورکړل شوې. د دایکندي ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او شهرستان ولسوالۍ د شنیې کلي د ځوانانو په همغږۍ د 14 لوبډلو ترمنځ د یووالي په نوم د والیبال سیالۍ چې د روانې میاشتې په 8 نیټه پیل شوې وې، د برلان ستارهګان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په پایلوبه کې برلان ستارهګان لوبډلې خپلې سیال ازمک یاران لوبډلې ته د 5-1 میدانونو په توپیر ماته ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د یووالي په نوم د سیالیو په پای کې چراغ علي رمضاني له اتحاد لوبډلې څخه د غوره ګل ساتونکي خادم حیدري له ستارهګان لوبډلې څخه د ډیرو ګولونو وهونکی صادق شریعتي د شنیې له آزادې لوبډلې څخه د تورنمنټ د غوره لوبغاړي مرتضی د شنیې له طوفان لوبډلې او معراج د هزارستان اتحاد لوبډلې څخه د با اخلاقه لوبغاړو په توګه ونومول شول. باید یادونه وشي چې دغه ورزشي لوبغالی د سیمې د ځوانانو په نوښت د 350,000 افغانیو په لګښت رغول شوی دی او د یادو سیالیو د پای په مراسمو کې د فوټبالستانو او سیمو د خلکو له لوري د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر ناصر حقیقت او ورسره مل پلاوي توت هرکلی وشو. تمه ده چې د افغانستان تر 100 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د مرکزي اسیا اتلولیو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې نن مازدیګر 4:30 دقیقې د ترکمنستان لوبډلې سره ترسره کیږي. د افغان ځوانانو فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي همایون همدرد د لوبو تر پیلېدو مخکې مطبوعاتي ناسته کې د خپلې لوبډلې د پوره چمتووالي خبر ورکړی دی. دغه سیالۍ چې د تاجکستان په کوربتوب ترسره کیږي، د افغانستان په ګډون پکې 15 هیوادونه ګډون لري.
د راپورونو مخې چې پیپ ګاردیولا د ښار کمیچ مشر روزونکی لیدلی او د انګلیسي کلب مدیرانو ته یې اعلان کړی چې د بارین مونیخ کپتان وګماري. دا په داسې حال کې ده چې د بارسلونا کلب 2 اونۍ وړاندې د کمیش په ګمارلو پیل وکړ. د آلمان د ملي لوبډلې مدافع له مونیخ سره خپلې اړیکې خړې پړې کړې او په بارین لوبډله کې له خپل دریځ څخه راضي نه دی. له همدې امله ژاوي د بارسلونا له مدیرانو وغوښتل چې د بارین کپتان وګماري. البته مونیخ نه غواړي چې د ټیم دا مهم لوبغاړی وپلوري او که دوی د پلور سره موافقه وکړي دوی به یې د لوړې اندازې لپاره انتقال کړي. سیتي تیره شپه ارسنال ته په ماتې ورکولو سره خپل اتلولي ولمنځله. تیره شپه د سوسیډاد په وړاندې د ماتې سره بارسلونا خپل اتلولي ولمنځه او د اتلولۍ ټرافي یې پورته کړه.